الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږه د ایمان بالملائکه په باره کې مختصر شانتي خبره وکړه چې د الله پاک نه وروسته د ایمان دویم رکن چې کوم یو د ایمان بالله نه هغه ایمان بالملائکه دی. او ایمان بالملائکه په باره کې مونږ ملائکه مختصر شانتي خبره وکړه چې هغوی الله پاک د نور نه پیدا کړي دي او د هغوی وظیفه دا ده چې الله پاک چې کوم امر ورته کوي همغه کوي، هیڅ وخت مخالفت نه کوي، ځکه د هغوی سره خواهش نفس او دا نشته دی او د دې تعداد دومره زیات دی چې غیر د الله نه هیڅ چاته معلومات نشته دی. اوس راځو همدغه خبره ده چې ایمان بالملائکه زمونږ سره په اعمالو کې څه ګټه لري. دا ایمان چې مونږ لرو بالملائکه لکه د الله په باره کې مونږ څه ویلې، ایمان بالملائکه د مونږ په اعمالو کې څه رول لري، مونږ ته ګټه څه ده. اوله خبره مونږ دا وکړله چې په دې کې درې خبرې کوو. درې خبرو کې اولینه خبره دا ده چې الله پاک مونږ سره دوه داسې فرښتې ملګري کړي چې هغې ته ویل کېږي کرامن کاتبین، یعنی ډېرې معززې او مکرمې فرښتې چې هغه لیکل کوي، باقاعده دا ریکارډ د ځان سره ساتي. نو دې دپاره یو ساده مثال دا دی که موږ او تاسو یو اداره لکه داسې ساده خبر دلته وکړو چې دلته چې کوم ادارې دي، امنیتي ادارې یا جاسي ادارې یا هغه ادارې چې خلک څاري هغه کوي، که موږ او تاسو پسې داسې څوک راته ووایي کور کې چې مور او پلار راته وایي چې ګوره 2 کسان مې در پسې مقرر کړي دي او چې ته د کور نه وځې او بیرته چې کوره پورې راځي دا ټول مکمل راپور ماته راځي. یا امنیت یو سړي ته ورته وایي چې امنیت والا ورته وایي چې تا پسې 2 کسان جاسوسان مقرر کړي دي چې هرې خواځې مکمل ریکارډ دې موږ ته هلته راځي، لکه چا پسې کمره لګولي په دې سړکونو کې، په دې ایرپورټونو کې، په دې عام ځایونو کې هلته لیکلی شوي دلته کمره ده، ګوره احتیاط کوئ. هر سړی چې هلته تېرېږي احتیاط کوي، ځکه چې دلته داسې لانجه پیدا نه شي بیا به من کړېدلی نه شي. نو داسې تصور انسان وکړي الله پاک 2 فرښتې مقرر کړي، موږ یې نه ګورو، اوس موږ ته پته نه لګي چې دلته اوس کوم ځای کې ناست دي او څه کار کوي او څه کوي. او بیا هم دې اثر دا یي چې موږ خامخا د 2 جاسوسانو په موجودیت کې همیشه احتیاط کوو، همیشه دې ته متوجه وي چې قدم هم غلط کې نه ښودلی شي، داسې یو خبره رانه ونه شي چې بیا آینده کې راته کېږي چې دغه دا دې کړي دا دې کړي دا دې کړي، دې نه خلک ډارېږي. نو که رښتیا هم داسې تصور انسان سره پیدا شي چې 2 جاسوسان مقرر دي، نه رشوت اخلي، نه واسطه مني، نه خبره مني، نه لیاز مني، نه یې ګورې ته یې نه کتلی شي، چې کتلی نه څنګه به واسطه ورکړې، څنګه به رشوت ورکړې، څنګه به وکړې. او بل د چا پروا هم نه ساتي، ځکه هغه د بل چا تابع دي، تا تابع نه دي، نه ته روزي ورکړې، نه ته تنخوا ورکړې، نه بل څه ورکړې، هغه بل چا رالېږلي هغه در پسې مقرر کړي. اوس د 2 جاسوسانو په موجودیت کې هیڅ غلطي نه کوي او بیا داسې جاسوسان چې تیارې ډیجیټل کمرې ورسره وي، تیار ټول شیان آماده وي، ام لیکل کوي، ام اډیو کوي، ام ویډیو کوي، او هر سحر او هر مازدیګر ستا د دفتر مشر ته دا شی کېږي، نن ستا د دفتر کارکن دا کار وکړي. تاسو فکر وکړئ بدلته په دې هغه کې چې ستاسو رئیس ته سهار او مازدیګر راپور وځي چې پلانکي داسې وکړه، پلانکي داسې وکړه، پلانکي داسې وکړه، نو زره دقیقه هم څوک غلطي نه کوي، ځکه پوهېږي چې اوس مازدیګر رئیس خبرېږي په دې ټولو شیانو باندې، نو که ما څه غلطي وکړه نو دستي مې غواړي. اوس دا تصور پکار دی چې دغه فرښتې، دغه 2 ملایک کرام کاتبین دا د مونږ او تاسو سحر مانځه کې هم حاضري، دا 2 ګروپه او مازدیګر مانځه کې هم حاضري، او د سحر د ورځې والا مازدیګر دا څومره ریکارډ چې شوی دا ریکارډ الله پاک ته وړاندې کوي. دا ریکارډ شو، دا ریکارډ هلته دوسیه کې ستا المارۍ چې کوم ځای کې ستا دوسیې پرتې دي دا ټولې روزانه ورځي هلته کېښودلی کېږي. او مخکې ما یو حدیث ولوستلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مازدیګر کله دا فرښتې ورشي یا سهار مانځه کې نو الله پاک یې راوغواړي چې ستاسو بنده ته لاړئ نو څه کار یې کولو، وایي چې موږ ورغلو مونځ یې کوو او چې راتلو مونځ یې کولو، بس دې سړي نور یې پسې نه ګرځي ډېر، ځکه چې سهار یې مونځ او د مازدیګر یې مونځ، نو دا نور ریکارډ ته بیا ډېر توجه نه وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 2 منځونو کې تاسو خامخا حاضري ورکوئ چې دا ریکارډ هم کم از کم چې پازي چې الله پاک ته د لمانځه په حالت کې وړاندې شي. اوس دا ریکارډ چې کله هلته لاړ شي هلته کېښودلی شي، دا ټولې چې څومره د انسان عمر دی د هرې ورځې 2 ځلې ریکارډ، یو د ورځې ریکارډ، یو د شپې ریکارډ او هلته ساتلی کېږي. دا یو خبره شوه چې د 2 جاسوسانو په موجودیت کې موږ او تاسو کله هم غلطي نه کوو، کله هم داسې خبره نه کوو چې هلته هغه سړي باندې بده لګېږي چې رئیس په کومه خبره خفه کېږي موږ د خولې نه وځي، موږ عمل نه وي چې مور او پلار هم په کومه خبره خفه کېږي، استاد هم په کومه، رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر، د امنیت والا چې کوم خبره بده بولي هغه موږ نه کوو، ځکه جاسوسان سره تیار نقد هلته روان دي که نه سره ګرځي. او داسې جاسوسان دي رشوت نه اخلي، خبره نه مني، زارۍ نه مني، عذر نه مني، تا تابع نه دي، تا هېڅ پروا نه ساتي، د خپل رئیس او د خپل امیر خبره مني، بس مکمل صحیح راپور، یو ذره لاندې باندې پکې نه کوي، دا هلته رسوي. نو سړی تصور وکړي چې موږ او تاسو په خپله زندګۍ کې د دنیا د دې لږې ګټې دپاره
مونږ دومره احتیاط کوو د دې جوز اسانو سره. ښه هغه څوک چې د مونږ د ژوند ټول ریکارډ او آخرت جنت دوزخ ټول ارڅه په لاس کې دي، نو هغه راته ویلي چې ګوره تاسو سره 2 فرښتې شته، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دوه کرام کاتبین در سره شته چې څه تاسو کوئ هغوی پې پوهېږي او هغوی ټول ځان سره محفوظ کوي. او قرآن عظیم شان کې سورې قاف کې راځي چې ستاسو د خولې نه چې کوم یو لفظ وځي هغه خامخا هلته ریکارډ کېږي. د خولې نه چې د کوم لفظ وځي هغه ریکارډ کېږي. لکه دا اوس زه خبرې کوم ما ټول شیان ریکارډ کېږي. دغسې د موږ د خولې نه چې څه وځي ملایک هم دلته ریکارډ کوي، هغوی هم د ځان سره دا ریکارډ ساتي او بیا الله پاک ته وړاندې کوي. نو د دې اثر دا شو چې انسان خامخا په خپلو اعمالو کې بې احتیاط کوي. نو د دې ملایکو ایمان ګټه دا شوه چې انسان بیا محتاط کېږي، بیا احتیاط کوي د هر عمل سره. نو که بد عمل ته نه کلم خارجيږي نو اتومات که ذهن کې دا خبر راشي ښه دلته جاسوسان شته او دا جاسوسان مکمل ریکارډ کوي او دا کال ته ما اته اویسي نو زه به څه کوم. نو خبر هم دی شیخ عبدالرجای خانی صاحب چې موږ تاسو لوی برزوان ورته وایو، دته یو سړی راغی چې پیر صاحب ما ته داسې یو کار وښیه چې یو کار یې خو چې زه یې وکړم بس نور ډېرې خبرې زه نشم کولی. نو هغه ورته یو خبره وکړله، ورته ویل چې ګوره تا ته هر قسم ګناه جایزه ده، بس هر قسم ګناه چې کوې خو یو شرط به د ما منې، د پیر صاحب یوه خبره به منې، هغه دا چې د الله پاک او د خدای نه به پټه کوې. بس خلاص دا اجازه ورکړې سړي ته چې هره ګناه کې هره غلطي چې کوې خو یو کار کوه چې د خدای نه پټه کوه، بس نور اجازه ده. سړی ډېر خوشحاله شو، فکر وکړه چې اوس نو هر کار که زه پیر صاحب اجازه راکړه چې اوس هر څه کوې خو خبر نه و چې تر شاید څه غټه خبره ده. نو هر ځای ته به چې تلو چې کله به هغه کار ته لاس اچولو نو د پیر صاحب خبره به یې را په یاده شوه چې ما ته خو ویلي و چې د الله پاک نه پټه کوه، نو دلته خو الله پاک ما ویني که نه، نو بس هغه بد کار به یې پرېښو، بل کار ته به چې لاړو دلته غلا وکړم. نو چې کله به غلا ته نږدې شو نو دا خو ویلي و چې ما خو پیر صاحب ته تعهد ورکړی دی چې زه به هر کار کوم د الله پاک نه به پټ کوم. نو هغه به هم نه کول. کله به چې رشوت اخیستو نو فکر به وکړي چې دلته خو الله شته دی، دا خو الله ما ګوري، دلته خو هغه شته، نو څنګه یې وکړی شم، ما خو د پیر صاحب سره دا وعده کړې زه به نه کوم. هر کار ته به غلطۍ ته به دی وړاندې کېدو، دا خبره به د پیر صاحب ور په یادېدله چې ما خو د خپل شیخ سره دا وعده کړې زه به د الله پاک نه پټ کوم. نو مکمل د ټولو بدیو نه دا سړی بند شو. ګوره دومره غټه اثر چې هر کار کوي نو د الله پاک نه پټ کوه. نو ځکه دا سړی خوشحاله و خو خبر نه و چې دې تر شا څونه خبره ده. نو دا ایمان بالملایکه دغه شی دی چې کله سړی دا تصور وکړي زه به د الله پاک نه کار پټ کوم، د ملایکو نه پټ کوم، نو بس بیا ممکنه نه ده چې دې پټ کړی شي، نو کار دې رسوا دی. نو چې رسوا موږ او تاسو چې کله څوک غلطي کوي نو دې خوا وګوري، لږ شاته وګوري، مخې ته وګوري، بیا دا که څوک وي سړي ته د دروازه بنده کړه خوله پرې کړه چې څوک را نه شي. نو دونه چې پټه کوي او دلته در سره موجود خلک شته هغې نه دې پټه کړله د خپل هغه نه، خو دا 2 کسان خو دلته موجود دي او هغه ذات هم ګوره موجود دی چې د هغه نه د ځمکې لاندې تحت الثران هم پټېدی نه شي، نو هغه نه به چېرته پټ شي او ملایک هم د سره شته. دغه تصور انسان ته چې کله پیدا شي بیا به نه رشوت خوري، نه به بېغلا کوي، نه به د چا ناموس ته بد ګوري، نه به چا ته شر رسوي، بلکې همیشه به کوشش کوي چې خیر ورسوي. په دې دین کې چې کوم کمال پروت دی دا په هیڅ شي کې نشته دی. نو موږ تاسو خو اصلي مسله دا ده چې نه پوهېږو. امام غزالي رحمت الله علیه چې ډېر یعنی مجدد دی او عصر تیر شوی دی او په دې امت کې خاص امتیاز لري، هغه یو قصه په خپل کتاب احیاء العلوم کې را نقل کړې. ویلې چې یو ځای کې شاګردان د خپل استاد سره اوسېدل، په دې شاګردانو کې یو شاګرد په دې استاد باندې ډېر ګران و، نو ده به ډېر ورته هغه کول، نو دا نور شاګردان ورسره وران شو. دا داسې مثال لکه موږ راوړلی شو چې یوسف علیه السلام په خپل پلار باندې ډېر ګران و. داسې نه و چې یوسف علیه السلام ښایسته و، نو ښایسته و بدرنګه پلار مور ته څه اهمیت لري. په یوسف علیه السلام کې داسې کمالات و چې یعقوب علیه السلام په هغې پوهېدلو، نو ځکه دی ورباندې ډېر ګران و، ده ته یې سره ډېر احتیاط کوو ځکه دا آینده پیغمبر و او بیا داسې یو سړی و چې د ټول مصر واک اختیار به ده ته ورځي او دی به د ټول مصر تاریخ روښانه کوي. نو یعقوب علیه السلام په دې خاطر ده سره مینه کوله، محبت یې ورسره کوله، نو دا نور ورونه یې ورسره وران شو چې دا څه دا ټوله توجه یوسف ته د موږ ته نشته. امام غزالي یو قصه را نقل کړې ده، ویلې چې یو استاد سره چې څه شاګردانو په دې شاګردانو کې یو شاګرد ډېر پې ګران و، دا نور شاګردانو سره حسد او کینه کوله چې دا څنګه دا یو پې ګران دی دا نه دی پې ګران. خو دا استاد په دې خبره باندې پوه شو چې د خلکو دا سر نه خلاصېږي په دې خبره چې دا شاګرد ولې ما باندې ګران دی. دې وجه څه ده؟ او دا وجه داسې وجه وه چې دوی ته بیانول هم نه شوله چې اوس ورته ټول شیان باندې سړی پوهېږي، ځکه هلته څه مسایل داسې دي چې باید پټ پاتې شي. یوسف علیه السلام چې کله خوب ولیدلو چې ما ته لمر سپوږمۍ او ستورو سجده وکړه، دا خوب یعقوب علیه السلام ته ورته یعقوب علیه السلام ورته چې ګوره
په خوله لاس کېده دا هېڅ چاته ونه وایې که ودې ویلې نو تا ته به مشکلات پیدا شي بیا به تکلیفونه درته پیدا شي بیا به په مصیبتونو کې اخته شي بیا به دا ورونه در سره دښمني پیدا کړي نو ځکه دا استاد هم د خپلو شاګردانو دا خبره نه کوله اخر بله ورځ ټولو شاګردانو ته ویلې چې راځئ شاګردانو نن موږ پغمان ته ځو دی خبره پغمان کې نن میله ده خو تاسو هر څوک به یو کار کوئ یو به ځان سره مرغۍ یا چرګوړی راوړئ چې ژوندی او بل به ځان سره یو چاړی او چاقو راوړئ او ځان سره سترنجي مترنجي خوراک مراک میوې راوړئ چې هلته نن پکنیک دی خبره نن میله ده په پغمان کې دا خلک ټول ځان سره بوتل دا شاګردان هلته سترنجي غوړي دی خلک به کېناسته نو دا استاد د شاګردانو ته وویلې چې اوس نو داسې وکړئ هر سړی دی د خپله مرغۍ چې ځان سره راوړي یا چرګوړی یا چرګ هر شی چې راوړی دی دا بیرون لاړ شئ داسې ځای کې حلال کړئ چې هلته څوک نه وي چې اصل تاسو څوک ونه ګوري داسې ځای کې دا خپل شی حلال کوي نو اوس خو د انسان فکر پورې مربوط دي ځینې شاګردان لاړې د دیوال شاته چې وایي که د دې خوا څوک نشته چاړې پرې راکش کړه شی مړ کړه حلال یې کړه بل هلته بل ځای ته لاړو بل ځای ته لاړو دا کوم شاګرد چې په استاد باندې ګران و دی وګرځېده بېرته دا شی راوړلو استاد ته او چاقو یې ورته راوړلو چې استاده ما داسې ځای هېڅ پیدا نه کړې چې هلته دې څوک نه وي ما داسې ځای پیدا نه کړی چې هلته څوک نه وي خو چې هر ځای ته بتلم نو کم از کم ملایکه را سره وي الله پاک را سره و نو څنګه ما دا شی حلال کړی وی نو شاګردان ټول ناست وی ویل استاد ورته چې اوس پوه شوئ ستاسو فکر ستاسو نظر او د دې نظر څونه فرق لري تاسو ما درته ویلي و چې داسې ځای کې دا کار وکړئ چې څوک تاسو ونه ګوري او تاسو خالي د دې نه مطلب انسان تصور وکړئ در حاله کې تاسو باید دا تصور کړی وی چې څوک نه وي د څوک نه مطلب څه و ملایکې تاسو سره وي الله پاک هلته درته لیدلی او تاسو د دوی سره دا کار وکړئ نو تاسو په خپل غلطۍ پوه شوئ او د ده په کمال پوه شوئ چې د ده ذهن فکر او د تاسو ذهن او فکر کې څومره تفاوت دی اوس خبره همدغه ده چې موږ تاسو په ذهن کې دغه خبره تکرار شي بار کینې چې موږ هر ځای ته ځو په هر ځای کې ګرځو په هر ځای کې ویده کېږو که هر ځای کې مجلس کوو که هر عمل کوو د هغې مکمل ریکارډ کېږي هغه پاتې کېږي نه او دا ریکارډ داسې ریکارډ دی چې روزانه 2 ځلې د الله پاک دربار ته ځي او هلته مطالعه کېږي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یو سړی چې داسې حالاتو لاندې ابه کله غلطي وکړي ابه کله رشوت وخوري ابه کله ډاکه وغورځي ابه چا ناموس ته بد وګوري ابه چا ته شر ورسوي نو څنګه شر رسوي چې تا مکمل راپور روزانه 2 ځلې هلته دفتر ته ځي او بیا داسې دفتر دی چې تا ژوند هم په لاس کې دی تا مرګ هم په لاس کې دی تا روزي هم په لاس کې دی تا عزت هم په لاس کې دی تا ذلت هم په لاس کې دی داسې سړی نه دی چې بلا توره ورپسې لاس یې خلاص تر لندنه پورې چې څه کولی شي خو داسې چا سره تا واسطه ده چې ستا ټول اختیارات د هغه په لاس کې دي نو دا اوس چې امر وکړي دلته د مړ کوي نو څه اختیار دی نو ځکه د ایمان بالملایکه کې موږ او تاسو په اعمالو کې اثر دا دی چې کم از کم دا تصور موږ سره پیدا شي چې هر عمل کوو دا ریکارډ کېږي او دا ریکارډ سهار او ماښام د الله پاک دفتر ته رسیږي بیا د دغه ریکارډ په نتیجه کې د موږ او تاسو سوانح راوځي بیا چې کله نتیجه اعلانېږي دا خو روزانه راپور شو دا روزانه موږ او تاسو یو امتحان پرچه ورکوو یو امتحان سوالونه حلوو او دا روزانه ځي دا ټولې نمرې بیا جمع کېږي نو ستا نمرې بیا هلته حسابېږي تاسو ته کامیاب یې که ته ناکام یې همدغه ریکارډ دا روزانه چې ته لیږې همدغه دی لکه څنګه چې شاګرد په سن کې حاضري ورکوي په سن کې استاد سوالونو ته جوابونه ورکوي لیکچر ته کینی نو انجام او نتیجه کامیابی څوک چې حاضري نه ورکوي او څوک چې بې پروا وي د استاد خبرو ته غوږ نشي د استاد سوالونو ته جواب نه ورکوي او کله چې استاد درس ورکوي کله دې خوا ګوري او کله دې خوا ګوري لیوني په شان باندې نو خامخا به ناکامیږي نو ځکه د دې ریکارډ په نتیجه کې د انسان عمل کې دا یو خبره شوه په ایمان بالملایکه کې چې موږ دا تصور وکړو او دا تصور جوړ کړو په ذهن کې چې زموږ ټول اعمال ښه او بد مکمل آډیو ویډیو او لیکل کېږي او دا روزانه 2 ځلې 24 ساعتو کې 2 ځلې یو ځل د مازدیګر مانځه کې یو ځل د سهار مانځه نه وروسته الله پاک دفتر ته ځي او د همدغه ریکارډ په نتیجه کې زموږ او تاسو کامیابي او ناکامي دا یو خبره شوه دویمه خبره دا ده په ایمان بالملایکه کې چې کله انسان وفات شي دا د بخاري حدیث دی امام احمد حنبل هم دا روایت راخسته دی چې انسان کله مړ شي نو روح ته نه لاړ شي روح ته نه ان شاء الله دا به ایمان بالآخرت کې تفصیلی وایو دلته صرف اشاره ورته کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان کله قبر ته کېښودلی شي قبر کې او خلک خاورې پرې راواړوي لا خلک همدلته موجود دي د قبر په شاوخوا کې لا موجود دي لا تللي نه وي په دغه وخت کې 2 فرښتې ورته راځي نکیر و منکر په نامه یادېږي او دا داسې بد شکله دي تک تورې شنې شنې سترګې غټ غټ غاښونه او چې کله انسان ته راځي نو داسې یو شکل کې راځي چې د انسان نه بوټ زړه وباسي یو دم درز په دې هغه کې غذا نه وغورځوي دواړه په دې قبر کې او سړي ته ورته وایي چې قم بس جګ شه داسې په قهر باندې راجګ فقط وایي چې غټه کوتک ورسره شته او راجګ دي بس کښېنئ اجلس کښېنه بس اوله خبره دا کوي چې مر ربک رب دې څوک دی سوال ووایه
نو که انسان داسې چې بد عمله وي بد کردار وي نو ورخطا شي دا څه په مصیبت کې ګډ شوم ځکه دا شکل د قواره د هغې داسې چې هغه انسان چې داسې سخت شي سره مخامخ شي خوله یې کلکه ودرېږي لاړې وچ شي بس خبرې بیا نه شي کولی 1 ساعته پورې داسې ریږدي سترګې داسې بوټي بوټي راوځي سړی داسې حیران جام شي یو دم بس داسې حالت کې د انسان ګیر کړي دا دواړه فرښتې نو اول پوښتنه دا نه کوي رب دې څوک دی که اوس په دنیا کې انسان د رب د احکامو مطابق زندگی تیره کړي او خپل رب الله نیولی غوا او خر او کچر او سپګمۍ او ستوري او دریابونه ونې په خدای نه نیولي نو طبعا هغه ورته وایي چې رب مې الله دی او که یو سړي غوا خدای نو طبعا ورته چې غوا مې خدای دی بل به خر بل به کچر بل به اس بل به لړم بل به مار بل سپګمۍ دی بل ستوری دی وایي ښه اوس به ته سره ګورو تا سره تا رب دنیا کې دا دویمه پوښتنه دا کوي دین دې څه دی اوس که دنیا کې چا د اسلام دین منلی او د اسلام د دین مطابق ژوند تیر کړی نو طبیعي خبره دا ده چې سوال جواب باندې چې دین مې اسلام دی که یو سړي بل دین نیولی او غیر د اسلام نه په نورو ادیانو باندې زندگی تیره کړي نو طبیعي خبره دا ده چې هلته به جواب ځي چې ما خو څوک ورته چې وایي هندویزم دی څوک به چې کپیټالیزم دی څوک دی څوک به چې یهودیت څوک نصرانیت څوک به دا ورته وایي نو هلته به سوال غلط شي درېیمه پوښتنه کېږي د بخاري حدیث دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه ته نه کوي چې د دې سړي په باره کې ستا نظر او فکر څه دی نو انسان چې مؤمن مسلمان هغه به ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا خو زموږ پیغمبر و دا خو زموږ نبي و دا زموږ رهبر و قائد و نو په رښتیا به ته نه پوښتنه کوي چې تا خو ډېر 900 یا 1000 یا 1200 یا 1400 کاله مخکې د تا نه تېر شوی ته څه پوهېږې چې دا اوس پیغمبر دی او دا ستاسو رهبر او قائد دی هغه به ورته وایي چې ګوره ما په کتاب کې لوستي وو ما په قرآن نشان کې لوستي وو ما په کتابونو کې دغسې سیرت دورو کې دغسې درسونو کې برخه اخیستې وه ما پېژندلی وه چې دا زموږ پیغمبر دی او دا نبي اخر زمان دی په هغه باندې ایمان نه وړی و نو چې کله دا درې واړه سوالونه سړی صحیح کړي رب مې الله دی دین مې اسلام دی او پیغمبر او نبی مې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی نو د پاسه به آواز وشي د پاره نه چې زما بنده رښتیا وویلې دا قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوئ بس داسې پراخي به الله پاک په دې قبر کې په دې زندګۍ کې ورته راوړي چې بس مزې به وي بس سړی به تر قیامت ورځې به نوره دته خوشحالي او دته به قراري هېڅ خبره به ورته نه وي خو که هغه سړی چې بدکرداره وي بدقوله وي نو دا درې پوښتنې به غلطې کړي نو د پاسه به اواز وشي زما بنده دروغ ویلې او دا قبر ورته د دوزخ د کندو نه یو کنده جوړه کړي نو بیا به تر قیامته پورې دا سړی داسې په تکلیفونو مصیبتونو کې په دې ګرمۍ او په دې لوړ کې به وي چې تر قیامته به داسې حال ورباندې چې بس توبه دې انسان وباسي نو اوس دغه خبره چې موږ او تاسو دلته وکړه دا د انسان په اعمالو باندې اثر لري ګوره چې زه دلته هر څه کوم یو ورځ شته چې ما نه هلته بیا پوښتنه کېږي هلته به د تېښتې لاره نه وي هلته به څوک واسطه نه وي هلته به هېڅوک نه وي حدیث شریف کې امام ترمذي رحمت الله روایت کړی دی چې انسان چې ښه اعمال کړي نو لمونځ به راشي ښي طرف ته به ودرېږي ورته روژه به راشي چپ طرف ته به ودرېږي زکات به ورته سر ته ودرېږي دا نور عمل به ترې نه تاو شي داسې به تاو شي ته نه ټول او چې کله ملایکه پوښتنه کوي ورته دې نه پوښتنه وکړئ موږ نه پوښتنه وکړئ لمونځ به ورته ما نه پوښتنه وکړه زکات ورته ما نه پوښتنه وکړه روژه به ورته ما نه پوښتنه وکړه بل دغه نه شي له پوښتنه کوي سړي موږ نه وکړه نو دا ټول سوالونه به همدوی جواب کړي نو دا سړی به ډېر خوشحاله شي ویلې ورته وایي تاسو څوک یې چې دلته راغلي په دې قبر کې ما طرف پیدا شوئ او دا د خلکو خوله بنده کړه دې خو زه داسې وډار کړم چې بډوس زړې رانه وایستو دا به ورته موږ ستا اعمال دا به ورته زه ستا لمونځ یم دا بل ورته زه روژه یم دا بل ورته زه زکات یم زه د تلاوت یم زه د ذکر یم زه د اذکار یم نو دوی به جواب کوي و چې یو سړی بد اعمال ولري نو تاسو فکر کوئ هغه به بیا وایي چې و همدا مجرم دی همدا دا کار دی همدا دا کارونه کول ویړه به وایي سم یې کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث دی ویل چې یو ملایکه به الله پاک د دې نه وروسته ورباندې مقرره کړي چې هغې سره به د وسپنې غټ ګرز یا موږ تاسو مارتوړ ورته وایي چاتی کې به ماتوي دا شی به ورسره دا ملایکه به یو صفت لري په سترګو به ړنده یي په غوږو به کړی نه به اواز اوري نه به څوک ګوري خو بس همدا به وظیفه وي چې دا شی جک او درز راوی غورځوه لکه سړی چې لرګی ماتوي او ګوري نه چې لرګی چېرته کېږي او څه کېږي وایي چې دا ګرز به جي کړي او په دې سړي به یې راخلاص کړي ځکه ملایکه به ړنده یي ګوري بیا نه او چغې به هم نه اوري چې دا سړی څونه چغې وایي بس یې ده په همدا کاري چې درز یې نه تېر کړي لکه شګو د ریک په شان به دا سړی میده شي بیا به را ژوندی شي بیا به درز ووایي بس تر قیامتې ورځې به یې همدا کاري او الله پاک به داسې ماران او لړمان پې مقرر کړي وایي چې که یو لړم مار خوله را بیرون کړي او داسې پوکی وکړي نو تر 40 کلونو په دې ځمکه باندې به شین نه شي لکه څنګه چې اتم بم په یو ځای کې استعمال شي بیا تر کلونو پورې هلته اصل و فصل نه کېږي دغسې به د دې مار او د دې لړم دغسې زهر خطرناک لکه د اتم د بم په شان باندې او هر څه به تباه کوي نو موږ او تاسو ویلې چې ایمان بالملایکه کې موږ او تاسو دوه خبرې کوو یو خبره پکې دا ده چې
موږ او تاسو دا فکر وکړو چې موږ سره 2 جاسوسان مقرر دي. دې 2 جاسوسان وظیفه دا ده چې څه موږ کوو دا اولی امریکا کې ځان سره او هر سحر مانځنه بعد او د هر مانځنه بعد 2 ځلې دا ریکارډ مکمل الله پاک ته ځي. دویمه خبره هم دا وکړه چې انسان باندې الله پاک کله چې انسان قبر کې کېښودلی شي او خاورې پرې راوړولی شي لا خلک عمل ته یي لا تللي نه یي کورونو ته چې 2 فرښتې نکیر و منکر په نامه راشي او ډېرې خطرناکې بدشکله تکه تورې شنې شنې سترګې او غټ غټ غاښونه او د یو درز باندې دا ځان وغورځي په دې قبر کې او سړي ته وایي چې ځک شه بس راجګي کې او 3 پوښتنې ته نه کېږي. یو پوښتنه د دین په باره کې، رب په باره کې، رب دې څوک دی، خالق دې څوک دی، پیدا کړی چا یې. دویمه خبره ورته دا کوي چې دین دې څه دی، دنیا کې دې په کوم دین باندې زندگی تېره کړې. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې به تنه پوښتنه کوي دا څوک دی دا سړی، دې په باره کې څه فکر لري. نو که دا 3 خبرې انسان صحیح کړي او صحیح جواب ورکړي چې رب مې الله دی، زه پیدا کړی، خالق مالک مدبر هغه دی، او دین مې اسلام و، هغه دین چې الله پاک را لېږلی و، انبیا علیه السلام هغه دین ما ته راوړی و. او درېیمه خبره وردا وکړي چې دا سړی چې تاسو پوښتنه وکوئ دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی، په ده باندې موږ ایمان راوړی، دا زموږ پیغمبر دی، دا زموږ قائد او رهبر دی، ده تر هدایت لاندې موږ زندگی تېره کړې ده. نو چې کله دا 3 وړه سوالونه صحیح کړي نو د بره نه اواز وشي چې دا زما بنده رښتیا ویلې، دا قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوئ. او که دا 3 سوالونه غلط کړه، رب بل څوک معرفي کړي، دین بل معرفي کړي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بل څه خبره وکړه، نو ورته وایي چې اواز به وشي دې بنده زما دروغ ویلې، دا قبر ورته د دوزخ د کندو نه یو کنده جوړ کړي. لکه څنګه چې هغه محبس کې قوټه قلپي ورته وایي چې اوبه هم درته واچوي، برقونه هم درکوي، یو شیان هم درکوي، دغسې به دې په یو هغه کې مصیبت کې واچوي تر قیامت ورځ به همدا مصیبت لري. بیا د قیامت خپله خبره به بیا انشاءالله وروسته درسونه کې بیا راځي. نو دا د ایمان بالملایکه دا 2 ګټې موږ او تاسو ویلې چې موږ په اعمالو کې ګټه دا وي چې کله دا تصور وکړو چې موږ پسې جاسوسان مقرر شوي دي، نو څنګه سړی غلطي کوي. او بیا داسې یو ورځ راځي خامخا موږ به دې قبر ته ورننوځو، د تېښتې لاره نشته، د چغې لاره نشته، مور و پلار نه پکارېږي، مال نه پکارېږي، دولت نه پکارېږي، ریاست جمهوري، دا ټانکونه، دا توپونه، دا میزایل، دا بمونه او دا جیټ تیارې چې ور دبه وکړه هغه به وکړه ټول ختم شي. ته یوازې پروت یې او یوازې به حساب در سره کېږي. هغه ټول شیان چې تا لرل صرف یو سپینه جامه چې کفن، هغې کې هم پته نشته چې هغه جامه هم در رسېږي که نه در رسېږي، لوڅ لغړ دی چېرته کوي، او دا پته هم نشته چې بدن به دې په څه شکل باندې. نو داسې حالت انسان ته راځي. نو دغه حالت چې کله انسان تصور ته راولي نو هغه بیا غلطي نه کوي، هغه بیا چا سره شر کار نه کوي، همیشه کوشش کوي چې خلکو ته خیر ورسېږي، همیشه کوشش کوي چې خلکو ته ګټه ورسېږي. ولې به دې بل چا په خلاف باندې توطیې او دسیسې سړی جوړوي او د دې فاني دنیا د لږ ژوند دپاره به هغه ابدي عمر چې کوم یو دی هغه سړی خرابوي. نو الله پاک دې موږ او تاسو توفیق دا راکړي چې موږ او تاسو دغه تصور ذهن کې راولو چې یو ورځ به دغه ځای ته ورځو او په دې ځای کې بیا موږ نه پوښتنې کېږي او په هغې ځای کې بیا موږ او تاسو اصلي انجام او نتیجه هلته معلومېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه به چې کله به قبر ته لاړو ډېر زیات به یې ژړل. چا به ترنه پوښتنه وکړه چې دا څنګه بل ځای کې نه ژاړې او چې دلته راشه ژاړې؟ وایي چې اولین ځای د کامیابۍ او د ناکامۍ ځای دغه دی. که دلته سړی کامیاب شو نو معلومه چې آینده یې ټوله کامیابه ده، او که دلته سړی ناکام شو نو داسې معلومېږي چې آینده خیر نشته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.